بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي معاونیت اړوند وزارتونو او ادارو قدرمنو وزیرانو رئیسانو او استازو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوشحاله یم چې د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له موقف څخه ستاسو معززو مسؤلینو سره د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او پراختیا په اړه بحث او مجلس کوم. دا چې په دې وروستیو کې د امیرالمؤمنین حفظه الله لخوا د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دروند مسؤلیت ماته سپارل شوی دی، نو لازمه مې وګڼل چې ستاسو قدرمنو سره د هیواد پر اقتصادي وضعیت خبرې وکړم. په تیرو شلو کلونو کې غربي نړۍ د افغانستان اقتصادي رنځ تشخیص کړی و، خو د دې پر ځای چې په بنسټیزه توګه د یاد رنځ علاج وکړي، په عارضي او سطحي درملنه به یې د هغه درد آراماوه، خو نور د افغانستان وجود د شته ناصر له امله شړېدی. هماغه و چې د غرب له وتلو سره هممهاله د هیواد اقتصادي بدنه ونړېدل او کاذب امریکایي اقتصاد پر مځکه ولوېدی. زه دا ګڼم چې د ډېرو نورو لومړیتوبونو ترڅنګ چې اسلامي امارت یې بار په غاړه لري، یو له مهمو لومړیتوبونو څخه په اقتصادي مجال کې د هیواد خودکفا کول او د یو مستحکم اقتصاد رامنځته کول دي. دا چې اقتصاد چې هیواد مو له هره پلوه پر ځان متکي، د پردوی له احتیاجه خلاص او د سیمې او نړۍ سیال شي، او دا هدف ترلاسه کول له موږ او تاسو څخه قوي عزم، نه ستړي کېدونکي هلې ځلې او لا متناهي هڅې غواړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې تیرې ادارې ته میلیاردونه ډالر راتلل، خو هدف یې د هیواد اقتصاد رغول نه، بلکې ځینې مخصوص جیبونو ډکول او د بېرحمه جګړې ماشین چلول و. همدا یې نتیجه شوه چې وروسته له 20 کلونو څخه هم نن زموږ هیواد د زراعتي محصولاتو له اړخه حتی د غنمو له درکه هم خودکفا نه دی. په تجارت کې مو هم د وارداتو او صادراتو ترمنځ مطلوب تعادل او توازن شتون نه لري. صنعت مو هغسې چې لازمه وه پرمختګ نه دی کړی. د کانونو په بخش کې هم داسې کار نه دی سوی چې نن زموږ د هیواد اقتصاد تکیه پرې کړې وای. د مالی او ګمرکاتو په برخه کې د ولس پر حق دولتي او شخصي مافیا حاکمه وه، داسې چې د مالیاتو او ګمرکاتو 50% د مافیایي کړیو جیبونو ته تلل. همدارنګه زموږ د زراعت په پیاوړتیا کې د هیواد له پراخو طبیعي سرچینو څخه لازمه استفاده ونه شوه، او تر ډیره د افغانستان اوبه بې له کومه حساب او کتابه څخه نورو ګاونډیو هیوادونو ته روانې وې. په دې کې هم شک نشته چې په تیرو 20 کلونو کې ناامني د دې باعث شوې وه چې زموږ د هیواد سیاحتي سکتور هم یا په ټپه ودرېږي او یا تر ډیره متضرر شي. بل عمده مشکل دا و چې د فساد له امله د وارداتو نګراني او کره کتنه نه وه، چې له امله به افغانستان ته ډېر بې کیفیته توکي راواردېدل.
ترڅنګ یې زموږ د هیواد مهمې او بنسټیزې پروژې په بې کیفیته شکل تطبیق کېدلې. د تېرې ادارې د غلطو پالیسیو له وجې په هیواد کې د برق د تولید په دې پرېمانه سرچینو کې موږ نن هم وارداتي برېښنا ته محتاج یو. دا چې اوس اشغال ختم او فاسده اداره له منځه تللې، دا زموږ او تاسو ټولو مسؤلیت ګرځي چې د خپل هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا او د ولس د رفاه لپاره ډېر زیار وباسو. موږ باید داسې څه وکړو چې له مخه یې په هیواد کې د فقر کچه راټیټه او ولس ته کار فرصتونه برابر شي. موږ باید داخلي او خارجي پانګوال تشویق کړو ترڅو په هیواد کې پانګونه وکړي او دوی ته د پانګونې لازم قانوني او امنیتي سهولتونه برابر کړو. بناءً لازمي ده چې د اړونده وزارتونو او ادارو د ښې همغږۍ له لارې دا جوته کړو چې په تېره اداره کې اقتصادي کارونه او پروژې تر کوم ځایه رسېدلي وي، وروسته له فتحې څخه شوي دي او د اسلامي امارت په حاکمیت کې زموږ راتلونکي اقتصادي پلانونه څه دي. زه تاسو ټولو قدرمنو مسؤلینو ته هدایت درکوم چې هر وزارت او اداره دي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره خپل لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه زموږ سره شریک کړي ترڅو وکولای سو د افغانستان اقتصادي انکشاف او پراختیا لپاره په ګډه یوه ښه همغږي رامنځته او خپل هیواد له روان بد اقتصادي وضعیت څخه خلاص او خودکفایه پر لور روان کړو. ستاسو له توجه نه یو جهان مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.